بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل نن ورځ لیکچر ته. په تیر ورځ لیکچر کې چې دی موږ تاسو ته د HTML ځینې ټیکس چې په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته در معرفي کړه د هغه لیکچر څه باقي پاتې ټیکس موږ په نن ورځ لیکچر کې تاسو ته وایو. په تیر ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته د ویډیو ټیګ، اډیو ټیګ اینډ ایمیج په اړه معلومات درکړل. دغه لیکچر کې دغه ټیکس چې موږ تاسو پکې در معرفي کړل. راځو نن ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته په پکچر ټیګ، فیو آیکن ټیګ او آی فریم ټیګ باندې خبرې کوو. نو راځو وخت تیرو نه خپل درس ته دوام ورکو. زمونږ چې دی نن ورځ موضوع چې دی په پکچر ټیګ باندې ده. لومړی د دغه څخه سټارټ کوو چې دا څه کار کوي موږ سره. ګورې دا وایي داسې چې د HTML picture element gives web developer more flexibility and specifying image resources. مطلب د دې څه دی؟ ګوره دې سره په دې کې موږ سره څه ایلیمنټس دي چې یو سورس دی، بل چې دی ویډ دی، بل هایټ دی. صحیح ده چې دغه پکچر ټیګ موږ سره څه کار کوي. ګوره موږ دا مطلب ورکوي چې کله کله تاسو به لیدلی وي که چیرې موږ یو ویب سایټ په خپل آیپاډ کې خلاص کړو، یو رقم ایمیج به پکې ښکاري، یعنی عکسونه پکې یو رقم به وي، په یو اندازه به وي، بل عکسونه به پکې ښودل کېږي. په لپټاپ یا کمپیوټر یا پی سي باندې به نور څه پکچرز ښودل کېږي په بل ډفرنټ سایز باندې، او په موبایل کې به ډفرنټ سایز او نور ایمیجز به ښودل کېږي، پکچرز به ښودل کېږي. صحیح ده. دغه طریقه دغه کار به موږ تاسو ته په دغه نن ورځ لیکچر کې په پریکټیکل توګې سره ښیو. ما دلته لږ څه کوډ هم د دې لپاره لیکلی دی. راځئ د دې څخه په استفادې سره موږ خپل درس مخته وړو. راځو ګورئ موږ په وي ایس کوډ کې تېر ورځ چې کوم درس ویلی هغه مې پاک کړی دی. راځم او خپل درس سټارټ کوم. دغلته زه د پکچر ټیګ سټارټ کوم. سوري، پکچر ټیګ مې سټارټ کړ او دلته مې په دې کې دننه ولیکلو. ګورئ دلته ما تاسو ته ځینې کوډس راخیستلي دي. دا به زه لږ یو تاسو ته منشن کوم. ګورئ دې کې سورس دی، بل میډیا ده. میډیا څه مطلب ورکوي، دا SRC سیټ څه مطلب ورکوي. صحیح ده. دا ټول په دغه ویډیو کې په دغه لیکچر کې به تاسو ته ښودل کېږي. ګورئ کله چې ما پکچر ټیګ سټارټ کړ، زه راځم خپل لایف سرور هم آن کوم. دلته ورته لیکم چې سورس مې ولیکه. سورس کې دننه زه ورته شی ورکوم. ګورئ کوډ کې مې تاسو ته ویلي چې میډیا ده. دې تعارف به هم دلته تاسو ته کوو چې میډیا څه مطلب ورکوي. میډیا دا مطلب ورکوي چې که چیرې زما دغه ویب براوزر چې دی که نه، دا د دې سایز د 800px نه کم شو، نو ته به څه شی وکړه، دغه عکس ورباندې سټ کړه. دغه ایمیج چې ما درته منشن کړی دا ورباندې سټ کړه. یعنې کله چې موږ خپل براوزر سایز وړوکی کوو نو دغه ایمیج به پکې ښودل کېږي. که چیرې د دې نه که وړوکی شي بیا به دا سیکنډ ایمیج ښودل کېږي، که هغې نه وړوکی شي دا تھرډ ایمیج به ښودل کېږي، او بای ډیفالټ به دغه ایمیج موږ سره پروت وي په ورباندې. صحیح ده. کله چې رن کېږي. ښه راځم نو زه خپل کوډ سټارټ کوم. ورته وایم چې سورس مې ولیکه، ورته وایم چې میډیا به موږ سره څه شی وي. دلته زه ډبل بریکټ سینس کوډ سینس سټارټ کوم. ورته وایم چې مینیمم سایز باید د دې څومره وي، ویټ. صحیح ده. مینیمم ویټ د دې چې دی که چیرې موږ سره د 800px نه کم شو، نو ته به څه شی وکړې، ته به موږ ته سیټ کړې. څه به سیټ کړې؟ ګورئ دلته موږ ورته ویلی دی SRC سیټ. SRC سیټ به څه شی کړې راته، نو ته به ورته وایې چې SRC سیټ ته به راته ایمیج راوالې د کوم ځای نه. دلته موږ سره فولډر دی د ویب فایلز په نوم باندې. صحیح ده. ویب فایل مې ورته ورکړه، فارورډ سلش ورکوم. اوکې سوري، زه به دغه ایمیج فولډر نیم کې راوالم چې زموږ ته نور هم لا اسانه شي. ما سره په ویب ډیولپمنټ فولډر کې HTML کې پروت دی. 9 نمبر لیکچر ده او ویب فایل دی. صحیح ده. په ویب فایل کې به موږ سره ډیفرنٹ ایمیجز دي. صحیح ده. نو زه راځم دغه فولډر نیم کاپي کوم او دلته ورته وایم چې په دغه فولډر کې وګوره. صحیح ده. رالم وی ایس کوډ ته او په دغه ځای کې دا فولډر نیم مې ورته فارورډ سلش مې ورکړه 1.jpg مې ورکړه. صحیح ده. دا مې سیف کړه. راځم یو بل هم ورته منشن کوم، لکه همدغه سورس زه کاپي کوم د وخت د بچاو لپاره، او زه ورته وایم چې دغلته راته سیټ کړه. صحیح ده. اینډ او پیسټ به مې پیسټ کړه. صحیح ده. دا کوډ به زه لږ منظم. صحیح ده. اخره کې زه دلته ورته وایم چې ته ماته څه وکړه، یو ایمیج راته بای ډیفالټ کې ده.
by default به کوم کېدو هماغه ویب فایل څخه یې زه رالمه صحیح ده کوم یو ویب فایل چې دلته مونږ لیکلی دی د همدې څخه یې رالمه ګوره ویب فایل مې راواخیسته دواړه زه کاپي کوم دغه نیم صحیح ده کنټرول سی مې راواخیسته او دلته مې ورته ویل چې په دغه فولډر کې چې کوم یو ایمیج دی هغه راته راواله صحیح ده زه نمبر 6 ورته منشن کوم صحیح ده او سیو مې صحیح ده زه راځم خپل براوزر ریفریش کوم صحیح ده ګورې با ډیفالت ما سره دغه ایمیج دلته پروت دی په دغه براوزر باندې زه یې دې سایز زیاتوم صحیح ده او ورته وایم چې ګورې ښه دې سایز مې راواخیسته دلته مې کېښو صحیح ده دې سایز زه ورته ووایم چې ته څومره شه صحیح ده ګورې چې زه دا وړوکی کوم اوکې کوډ کې څه مسله ده زه بیا ښه راځو خپل کوډ کې څه مسلې وې چې هغه ما دلته ورته هماغه یو ایمیج منشن کړی و چې نمبر 1 ایمیج و نو عکس به نه بدلېده او سایز مې ورته ډیفرنټ کړ نو ځکه اوس کار کوي صحیح ده نو ما ورته هماغه یو عکس منشن کړی و راځو اوس ګورئ ښه زه دغه براوزر رالمه او داسې وړوکی کوم او سایز ورته ډیفرنټ کوم نو ګورئ څنګه کېږي ګورئ زه چې کله سایز یې دی بدلیږي نو دا عکس به بدلیږي ګورئ په موبایل سایز باندې به یو عکس ښودل کېږي از ا ټیبلیټ که چیرې چا ورته سایز انتخاب کړی نو هغه به بل عکس ښودل کېږي په ډیفرنټ سایز سره او که چیرې دا زیات غټېږي نو دا به بل عکس به ورته ښودل کېږي خو که چیرې براوزر ریفریش کېږي هماغه ډیفالټ ایمیج به ښودل کېږي صحیح ده نو دا و د پکچر کوم یو ټیګ چې موږ ولوسته چې موږ کولی شو په دې په واسطه باندې ډیفرنټ ایمیجز په خپل براوزر باندې شو کولی شو صحیح ده نو بل موږ سره دلته کوم یو ټیګ دی موږ سره بل دلته د فیو آیکن ټیګ دی صحیح ده فیو آیکن ټیګ څه معنا ګورئ که چیرې تاسو دلته په براوزر باندې راشئ او دلته یو سرچ وکړئ لکه زه لیکم چې google.com دا مې ګورئ خلاص کړه صحیح ده ګورئ کله چې دا ټیب تاسو خلاص کړئ سرچ وکړئ ګورئ دلته لیکل شوی ګوګل او ورسره د ګوګل یو آیکن هم ده نو دې ته څه ویل کېږي فیو آیکن ویل کېږي فیو آیکن صحیح ده چې دغه په نوم سره به ورته یو وړوکی آیکن به شو کېږي دا به څنګه موږ راوړو راځئ دغه تاسو ته په دغه ننني لیکچر کې دا هم تاسو ته ویل کېږي صحیح ده راځو ګورئ دغه فیو آیکن لپاره به تاسو په هیډ کې به کوډ لیکئ نو زه راځم دا کوډ سټارټ کوم ورته یم چې لینک یې لاندې وګورئ فیو آیکن دې باندې به انټر کړئ او نورو څه کار به ورسره نه لرئ صحیح ده ګورئ آر ای ال چې دی شارټ آیکن دا هم دې سره به هم کار نه لرئ ټایپ سره به هم کار نه لرئ دا به موږ ورته آیکن عکس به ورته منشن کړو صحیح ده زه ورته دلته لیکم چې 3.jpg صحیح ده دا مې ورته ولیکه صحیح ده دریم عکس مې ورته منشن کې سیو مې کړه راځئ براوزر وګورئ چې څه چینجز پکې راغله صحیح ده ګورئ ډاکومنټ ما لیکلی او د دې ډاکومنټ په څنګ کې ګورئ دا عکس اضافه شو صحیح ده دا زموږ د ویب پیج دی زه دغه نوم هم ورته بدلوم ورته لیکم چې مای ویب پیج دا مې ورته ولیکه صحیح ده نو دا مې سیو کړ راځئ دغه ای به لرې کړم صحیح ده کوډ کې ای معنی اضافه لیکل شوی ګورئ مای ویب پیج سره دلته سن کې آیکن هم ورته وښودل شو نو د فیب آیکن کار همدغه دی چې تاسو کولی شئ خپل ویب سایټ په دغه ټیپ سیکشن کې یو آیکن اضافه کړئ صحیح ده بل موږ سره په دې لیکچر کې څه شی دی راځئ وګورئ آی فریم ټیګ دی آی فریم ټیګ څه کار کوي ان HTML آی فریم ټیګ از یوز ټو ډسپلی ا ویب پیج within ا ویب پیج ګورئ په یو ویب پیج کې بل ویب پیج څنګه ښودل کېږي صحیح ده دا ما دلته د دې لپاره لږ څه کوډ لیکلی دی چې دغه کوډ به موږ دلته اپلای کوو او بل ما لیکلی دی ګورئ ښه دغه کار به ترسره کوو ورته وایو چې به هاو ټو انسرټ ګوګل میپ ان ا ویب سایټ په خپل ویب سایټ کې ګوګل میپ به څنګه موږ انسرټ کوو صحیح ده راځو دغلته د دې اول د دې نه استفاده کوو چې خپل ویب سایټ کې دا میپ څنګه اضافه کېږي زه راځم دا اضافي کوډ دا مخ چې کړی دی دا لرې کوم صحیح ده راځم زه ګوګل ته زه ورته لیکم چې میپ لیکم ګوګل میپ صحیح ده میپ مې ولیکم دا مې انسرټ کړ راځم دلته ګوګل میپ باندې کلیک کوم دا ټول میپ به موږ ته شو کېږي میپ په شو کېدو سره موږ یو ځای به ورته سپیسیفای کوو هغه به انتخابو او د همغې هغه کوم یو آی فریم ټیګ په واسطه به دا په خپل بروزر کې به شو کوو صحیح ده راځو موږ چې کوم ځای کې موقعیت لرو قرار لرو جلال آباد ښار وګورئ دا موږ سره زموږ موقعیت دی د په دې باندې به کلیک کوم د دې امبیډډ کوډ به زه رالمه او دا به په خپل
په دغه باندې به په خپل ویب پیج باندې به شو کوم. صحیح ده. صبر به کوو چې دا لږ رالوډ شي. صحیح ده. نو جلال آباد سیټي کې چې کوم یو ځای کې موږ موقت لرو، خیر هغه هر یو ځای چې اوسي. صحیح ده. چوک مخابرات هم شته دغلته. اوکې دلته موږ سره څه شی دی، دغه مارکیټ به موږ انتخاب کړو. او ګوره دا ځای موږ انتخاب کړه، راځئ په دې شیر بټن باندې به کلیک کړو. صحیح ده. دا شیر بټن باندې چې کلیک وکړه راځو دغه لینک ورنه را کاپي کوو. صحیح ده. دا هم کاپي کړه. راځو خپل وی ایس کوډ ته، او وی ایس کوډ کې چې دی دلته دغه ټول کوډ چې هم کاپي کړی دا پیسټ کوو. صحیح ده. صحیح ده. دا کوډ نه، دا خو فقط لینک دی دغه ځای. زه راځم دا امبیډډ کوډ رالم. صحیح ده. امبیډډ کوډ راوامې خسته رالم خپل ایچ ټي ایم ال وی ایس کوډ ته، او دا مې پیسټ کړ. صحیح ده. ګورې دا ټول مې راواخیسته، دا مې پیسټ کړ دلته، او زه ورته وایم چې دا اوس راته سیف کړه. صحیح ده. څنګه چې خپل ویب پیج ته راځم، دلته به وګورئ کوم یو پیج چې موږ د په دغه کې لایف سرور کې راخستی دی، ګورئ دا به دلته راته شو کېږي. هماغه میپ دی، هماغه ګوګل میپ دی، دلته موږ ځان سره راوښودو. صحیح ده. نو موږ کولی شو د دې په واسطه باندې موږ ځان ته یو خپل ویب پیج کې میپ هم اډ کړو. بیا د دې لپاره موږ کولی شو ګورئ ښه دلته تاسو ته الریډي درکول شوی دی چې د هایټ به څومره وي، ویډ به څومره وي. صحیح ده. هر څه به تاسو دلته ښودل کېږي. سټایل کې بارډر به د دې څو وي. صحیح ده. بارډر سایز به هم ورکول کېږي دلته. نو هر څه په دغه آی فریم ټیګ کې تاسو کولی شئ د یو ګوګل میپ ځان ته را اډ کړئ. صحیح ده. نو بل موږ سره چې دی که نه موږ تاسو ته په ویډیو کې په دغه په خپل لیکچر کې ویلی ده چې موږ به دې کې یو خپل یوټیوب ویډیو به څنګه اډ کړو. راځو موږ خپل یوټیوب چینل را خلاصو، د هغې نه یو ویډیو لینک راخلو، ځان ته په خپل ویب سایټ باندې اډ کړو. صحیح ده. نو رالمه خپل چینل ته. زه غواړم دلته ما سره دغه خپل ویډیو ده دا رالمه، او د دې لینک موږ ځان سره په چېرته اډ کوو؟ په خپل ویب پیج کې. خپل ویب پیج کې اډ کوو. صحیح ده. نو دلته به شیر باندې کلیک کوم، امبیډډ باندې به کلیک وکړم. ګورئ دا څومره کوډ چې دلته راکول کېږي د دې به موږ کاپي واخلو. صحیح ده. دلته هم دا کاپي کوو، او را به شو خپل وی ایس کوډ ته. دا آی فریم ټیګ چې موږ میپ اخیستی دا به ډیلیټ کړو. صحیح ده. د دې په ځای به د ویډیو کوم یو دغه چې دی دا به پیسټ کړو. صحیح ده. دې کې هم ګورئ الریډي ویډیو هایټ او هر څه پکې منشن دي، ټایټل هم ورکول شوی دی چې د یوټیوب ویډیو پلیئر ده. صحیح ده. هر څه تاسو ته په دغه کې ښودل شوی دی. صحیح. دا به سیف کړو، را به شو خپل ویب پیج ته. ګورئ هغه ویډیو چې موږ د هغې کاپي راخیستې وه، ګورئ دلته هم موږ ته وښودل شوه. صحیح ده. تاسو کولی شئ چې کلیک ورباندې وکړئ او دا دلته پلی کړئ ځان ته. نو ګورئ د هغه ویډیو ټول هغه کوم یو بسم الله الرحمن الرحیم بدلته تاسو ته ښودل کېږي. صحیح ده. نو ګورئ کولی شو موږ خپل ویب پیج کې دغسې د کوډ په واسطه باندې یو ویډیو هم اډ کړو، د یوټیوب څخه وي، د بل یو ویب سایټ څخه وي. نو په دغه طریقه کولی شو یو ویډیو یا ګوګل میپ هم پکې انسرټ کړو. صحیح ده. یا اډ کړو. نو دا زموږ د نن ورځ لیکچر چې تاسو ته موږ پکې دغه ټیکس در معرفي کړل. نو تاسو کولی شئ راشئ زموږ یوټیوب چینل ته. زموږ ویډیوګانې ستاسو لپاره که چیرې فایدهمند وي لایک سبسکرایب او شیر کړئ خپل ملګرو سره. زموږ چینل کې به تاسو ته نوې ویډیوګانې په اپډیټس باندې درکول کېږي. تاسو کولی شئ د زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په د نوټیفیکیشن له لارې در ورسیږي. نو خپل ملګرو سره دغه معلومات شیر کړئ چې که چیرې دغه ویډیو ستاسو لپاره ډېره فایدهمنده او مفیده وه، نو تاسو کولی شئ موږ ته لایک او کومنټ پرېږدئ.